د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب تازه خبرداری د دولت مخالفینو ته. حمدالله محب وایي څوک چې افغانستان ته په بد نظر وګوري سترګې به ترې وباسو. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي څوک چې د دې هیواد بربادول غواړي هغه زموږ دښمن دی او څوک چې افغانستان ته په بد نظر وګوري سترګې به ترې وباسو. حمدالله محب د 203 تندر قلي اردو کې افغان سرتیرو ته ویلي دي چې په تاسو به هیڅ ډول معامله ونه سي. د محب په خبره افغان ولس د داسې سولې پلوي نه ده چې د سولې وروسته بیا په هیواد کې جګړه پیل سي. هغه وایي چې موږ داسې سوله غواړو چې د افغانستان عزت او د هر افغان عزت پکې خوندي وي. ده وویل هغه طالبان چې ځانونه افغانان ګڼي افغان دولت ورته د سولې په پروسه کې هرکلی وایي او هغه طالبان چې خارجیان دي هغه زموږ دشمنان دي او هیڅکله به یې سر جګولو ته فرې نه دو. ایا تاسو د حمدالله محب د دې خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ او پښتو ټي وي چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. نور چې هر چیرته اوسئ د ځان مو ډېر خیال کوئ. ښاد او آباد اوسئ.